قدرمنو سلامونه مې واخلئ، افسر افغان یم او رښتیا خبره دا ده چې ډېر زیات خوشحاله یم. دا د شپې ډېر ناوخته وخت دی او موږ په ضلع مومن تحصیل بایزی کې روان وو. راسره د هغه ځای کلک زاګه پښتانه هم دي، په سر باندې سپوږمۍ هم داسې هرکلی او مینه راسره کوي. ګیر چاپېره ورسره ستوري دي. بیا په تیره د ستورو او د سپوږمۍ نه ماته رایاد شي چې زرې زرې شي چې رڼا ته رسي، نور ته رسي، ستوري د سختو نه تېرېږي چې سهار ته رسي. په دې وطن باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي، خو نن په دغه شپه کې ناوخته د دې ویډیو مدعا او مقصد هم دا دی چې اوس دلته بیخي امن دی، ژوند دی، خوشحالۍ دي. زموږ سره د دې ځای یو ځایي مشر ډېر خوږ حاجي صاحب روان دی. حاجي صاحب د دې علاقې په اړه باندې راسره لنډې خبرې په داسې اواز کې شریکې کوي چې د سپوږمۍ ته هم ستاسو غږ ورسي. الحمدلله افغان صاحب ستاسو ډېره مننه د ټولو ملګرو دا جیانو چې تاسو کوم ملګري راغلي دي، دا زما نور ملګري عزیزان راغلي دي جمرود نه. نن سبا خو ډېر امن او ډېره خوشحالي ده. امن الحمدلله په اسلام آباد کې نشته، چېرته چې کپتان صاحب ناست دی. ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې دا ځوانان ما سره روان دي. د دو ته زه د دو شکریه ادا کوم، د دو پر راتګ باندې زه ډېر خوشبین یم او ډېر خوشحاله یم. نو تاسو خپل ستاسو د مخ هر څه تېرېږي. یاره ملک صاحب رښتیا خبره دا ده، یو خو یخ بادونه هم را روان دي د اخوا طرف نه. نو ما ته هغه ټپه را یادېږي، وایي باد د کابل د لورې راغی، په نورو تریخو په ما خوږ ولګېده نه. نو دا باد هم ډېر خوږ دی او دا سپوږمۍ ده. نو د سپوږمۍ ته به یو څو ټپې هم وکړو که ستاسو خوښه وي، او دا ټپې به په دې پوره مومندو کې خورې کړو چې د خلکو ته دا احساس هم وشي چې دلته اوس ژوند دی، دلته امن دی، دلته مینه ده. نو ملک صاحب دا تاسو ته ډالۍ وي چې مننه. او که دې زما دیدن یادېږي او سپوږمۍ ته ګوره زه به کور ولاړه یمه، او سپوږمۍ د بیرې سر له راغله او که راغله جنۍ رانغله مرور پخلا کوي نه، او مدام به زه در سره نه یمه چې به دې زلفې د خندانو خلاصومئ او ستا یارانه مې کړی نه وی، ځان مې د بنجو په اور سوی وی مینه، او لالای تورو خاورو خور او خورې جامې اسرې کوي چې را بشینه. خوشحاله راته اوسئ ملګرو. یو ځل بیا دې پوره دنیا ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا وخت موږ په مومندو بایزی کې روانو، شپه ده او موږ داسې زړه د خلاصه ټپې وکړې چې دا پیغام دې دنیا ته ورسو چې څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه. خوشحاله او بریالي راته اوسئ.